بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت مبارکه د سلسلې نن اولنې درس دی او نننی درس کې به مونږه اوه خبرې کوو. یو خدا چې په دې درسونو کې د اول نه واخله تر اخره پورې دا سبا مونږ وایو د دغه خبرو خلاصه. دویم دا چې د سیرت د بیانولو اهمیت څه دی او زمونږه د ایمان سره د دې څه تعلق دی. درېیمه دا خبره چې سیرت ویلی څه شي ته شي. څلورم دا چې د سیرت نه مونږه زده کوو څو. او بیا پنځمه دا خبره چې د نبی علیه الصلاة والسلام د سیرت سره متعلق د مخلوق ابتدا هم ده. نو د مخلوق د ابتدا متعلق خبره چې د ټول نه اولنې مخلوق څه شو. او شپږمه خبره بیا د نبی علیه الصلاة والسلام او د ټولو انسانانو جد امجد آدم علیه الصلاة والسلام د هغه د تخلیق په باره کې مختصرا ذکر. او د اومه خبره دا چې د ابلیس او د آدم کومه چې ازلی دشمنی ده د هغې مختصر ذکر به انشاءالله په نن درس کې کوو. اولنې ده په دې درسونو کې به مونږه د ټولو نه اولنۍ خبره چې ده نو هغه د سیرت اهمیت او د نبی علیه الصلاة والسلام د سیرت سره متعلق هغه خبرې چې هغه د خلق د ابتدا نه شروع شوي دي. د آدم علیه الصلاة والسلام نه واخله تر نوح علیه الصلاة والسلام پورې د دغې زمانې مختصر ذکر. د ابراهیم علیه السلام واقعات مختصرا. بیا د نبی علیه الصلاة والسلام نیکو چې کوم د ابراهیم علیه الصلاة والسلام زوی هم د اسماعیل علیه السلام د هغه د اولاد ذکر. او دیو په مکه کې اوسېدل. نو د مکې د حالاتو او به طور خاص دا چې په مکه کې شرک څنګه شروع شو. بیا د نبی علیه الصلاة والسلام د پیدایش کم کال چې دی عام الفیل په د هغې ذکر او د ابرهه چې چا په مکه باندې حمله کړې وه د هغه ذکر. د نبی علیه الصلاة والسلام د نسب په باره کې به خبره کوو انشاءالله. او کم چې د زمزم کویې په دوباره دریافت شوی د هغې خبرې به ذکري. او بیا د هغې نه وروستو کله چې د نبی علیه الصلاة والسلام دنیا ته د تشریف آورۍ خبره شروع شي نو بیا تر اخره پورې د نبی علیه الصلاة والسلام د حیات مبارکه واقعات ترتیبوار د هغې به انشاءالله بیان کوو. نو دا خو اولنۍ خبره شو زموږ د درس چې په دې درسونو کې موږ څه وایو. دویمه خبره ده چې د سیرت د بیان اهمیت څه دی او سیرت زموږ د ایمان سره څه تعلق ساتي. نو په دې سلسله کې زموږ راهنمایي کوي د الله کتاب هم او د الله د نبی احادیث هم. لکه سورة الاحزاب آیت نمبر 21 کې د دې خبرې بیان دی. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه. ستاسو لپاره د ژوند بهترین نمونه بهترین مثال د نبی علیه الصلاة والسلام په ژوند کې دی.
نو چې کله مونږ سیرت بیانو د نبی علیہ السلام ژوند به زده کوو او د هغې نه به هغه د ژوند هغه بهترینه نمونه اخلو. دغه شان قرآن مونږ ته وایي چې کله نبی علیہ السلام تاسو د هر څه نه زیات خوښ نه کو، الله او د الله رسول د هر څه نه زیات خوښ نه کو، نو تاسو به د عذاب مستحق شئ. قل ان کان آباؤکم، سورة التوبه آیت نمبر 24 کې، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، تو توی پیغمبره که چیرې ستاسو پلاران، ستاسو بچی، ستاسو رونه، و ازواجکم ستاسو جوړې، و عشیرتکم ستاسو خاندانونه، و اموال اقترفتموها ستاسو مالونه، او و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها، او ستاسو تجارتونه چې د هغې د خرابېدو نه تاسو یریږئ، و مساکن ترضونها، و مساکن ترضونها، او ستاسو هغه کورونه چې ستاسو خوښ دي، احب الیکم من الله ورسوله، دا څیزونه ستاسو زیات خوښ شو د الله نه او د الله د رسول نه او د الله په لار کې د جنګېدو نه، فتربصوا، نو بیا انتظار کوئ د خبرې د حتی یأتی الله بأمره، چې الله په تاسو باندې خپله فیصله راولیږي، الله رب العزت به خپله فیصله نافظه کړي. نو د نبی علیه السلام محبت او مینه دا د هر څه نه زیاته دا پکار ده چې د مؤمن سړي دا یي، ولی د دینه بغیر ایمان نه کامل کیږي. حدیث کې راځي، امام بخاری رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی، نبی علیہ السلام فرمای لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. پتاسو کې یو سړی کامل ایمان والا نشي کېدی تر دې پورې چې هغه ته زه زیات خوږ نشم د هغه د پلار نه، د هغه د بچو نه، او د ټولو خلقو نه. دغه شان په بعضې روایاتو کې داسې دي من ولده و والده اجمعین، ولد مخکې کړی دی اولاد نه او د والد نه، او په بعضې روایت کې ورسره مال هم دی، من ماله و ولده والناس اجمعین، چې د مال نه دته زیات نه دی خوږ شوی نبی علیه السلام، او د اولاد نه او د ټولو خلقو نه، تر هغې پورې یو انسان کامل مؤمن نه جوړېږي. اوس دا خبره خو ډېره اسانه ده چې یو سړی وایي چې ما ته خو نبی علیه السلام خوږ دی، د دې هر څه نه زما زیاته مینه ده د نبی علیه السلام سره. دا خبره په کولو کې ډېره اسانه ده، په کولو کې اسانه ده، هر سړی به وایي، هر سړی دا دعوه کوي چې زما مینه د نبی علیه السلام سره سیوا ده. نو د دې مینې اظهار څنګه دی؟ دغه اظهار د دې مینې آثار شته زموږ په ژوند کې او که نه؟ امام ابن قیم رحمت الله علیه او مشهور قول دی، هغه وایي چې کم سړی د یو څیز سره مینه ساتي، نو دی د هغه ذکر په کثرت سره د هغه ذکر ډېر زیات کوي. نو زمونږ په ژوند کې د نبی علیه السلام تذکره څومره ده؟ د نبی علیه السلام د ژوند نه معلومول څومره دي؟ که چېرته مونږ په عام خپل روزمره حالاتو ته وګورو، نو انسان په دې خبره خوشحالېږي که یو سړی د ده د پلار تعریف کوي، د پلار صفات کوي او د هغه کارنامې بیانوي، دی ورته خوشحالېږي. یو سړی لګیا دی د ده د بچي تعریف کوي او د بچي صفات بیانوي او د هغه خبرې کوي، نو دی ورته خوشحالېږي. دی په دې خبرو باندې مړېږي نه، که هر څومره دا خبرې ورته کولی شي، نو دی ورته غوږ دی او دی ورته په شوق سره ناست دی. که چېرته د ده د خاندان صفت کېږي او د ده د خاندان خبرې کېږي او دی ورته ناست دی، نو دی پې بور کېږي نه، دی دغه خبرې خوښوي. ولې د ده خاندان سره مینه ده، د ده چې څومره متعلقین دي، د ده د ملک خبره کېږي، نو دی د ملک خبرې د غوږ دی او ناست د بل سړي نه اوري او په شوق سره ورسره ناست دی. د دې نه په اخوا باندې نن سبا چې کومې مینې شروع دي، کیلاړي دی، کیلاړي خوښ دی، نو چې دغه کیلاړي سره مینه شروع شي، نو دی ټوله ورځ به د دغه کیلاړي خبره کوي او دی به پې تنګ نه شي، دی به په دغه خبره باندې مړېږي نه، په یو لبه باندې مین دی، په یو سپورټس باندې مین دی، نو هغه سپورټس خبرې کو دی هر دومره او د زمانو هغه خبرې دوباره کوي او بار کوي، نو په هغې باندې دی مړېږي نه او د هغې خبره پرېږدي نه. په اداکارانو باندې، په فلمونو باندې، په ډرامو کمه خبره به سړی دی
د مینې معلومېدل د دې خبرې کې ته د کم شي کثرت سره ذکر کم شي ډېر ډېر یادې په کوم خبره باندې زیات خوشالېږي او کوم خبره دې چې هغه باندې ته بور کېږي نه هغه ته باندې بوج کېږي نه نو دغه خبره د انسان د مینې نو مونږ چې د سیرت دا درس دې پیریلا د دې اراده کړې ده نو د دې غټ مقصد دا دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مینه زموږ زړونو ته راشي او په کار دا دی چې په دې درسونو کې مونږ ښه په شوق سره کینو د نبی علیه الصلاۃ والسلام حالات معلوم کو او په دې خبره باندې ځان بور کو نه دې خبرو نه ځان ورسونه او دا خبره ذهن ته نه اوس پلان کې کار دی اوس پلان کې کار پسې تل غواړي اوس دغه کار دغه لغوندې ټیمي چې په دې درس کې مونږ په پابندۍ سره د صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا غو مینه و د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د وفات نه وروسته بم چې کله په محفل کې ناستو دغه تذکرې وي یو صحابي وي ما ته زما حبیب دا ویلو بل صحابي وي ما ته زما حبیب دا ویلو ما ته دا هغه وخت یاد دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په هغه ځای کې او ما ته هغه وخت یاد دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په هغه ځای کې ما نبی علیه السلام دې سوریدو ما نبی علیه الصلاۃ والسلام دې سوریدو د صحابه حقيقي مینه و ځکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام تذکرہ هر ټیم نن سبا هر سړی د خبرې د عشق رسول نه هر سړی وې زړه کېما او که چرته خبره د نبی علیه الصلاۃ والسلام اتباع راشي او د نبی علیه الصلاۃ والسلام تذکرې ته راشي نو بیا یو سړی تیار نه دی بیا د دویمه خبره او د سیرت اهمیت سره زمونږ په ژوند کې او د ایمان سره تعلق سره دریمه خبره ده چې سیرت وې ستا د سیرت لفظي معنی ده طریقه لار منهج دا د سیرت لفظي معنی ده او چې کله مونږ سیرت النبی صلی الله علیه وسلم وایو نو دې مطلب دی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لار د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه هغه مونږ ته په مختلفو ذریعو سره را رسیدي شي صحابه مونږ ته را رسولي ده ائمه د دین را رسولي ده هر طریقه چې ده اخیری سری محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی که د محمد رسول الله طریقه یي هغه ته رسی نو دغه طریقه زموږ لپاره د اتباع ده او که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه رسی نو په دې خو خلقو طریقې زموږ لپاره د اتباع نه دي چې د صحابه نه یا د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه نو دا سیرت ته او د سیرت تذکری اکثر چې شوی دی په کم کتابونو کې چې زیات تر سیرت بیان شوی دی نو په هغه کې زیات تر دسی روایت راځي چې هغه د ثبوت ته نه رسی زیات تر پکې ضعیف روایت دي او دسی روایت پکې هم په کثرت سره شته چې هغه ته علماو د حدیثو موضوع ویلي دي ځان خلقو جوړ کړی شوی روایت نو کوشش به زمونږ دای چې دغه خبرونه ځان وساتو هغه خبرونه ځان وساتو چې کوم ضعیف روایت دي او کوم موضوعي روایت په کوم ځای کې د هغه د ذکر کولو ضرورت نو هغه به ذکر کیږي چې دا روایت چې نو دا صحیح نه دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته رسینه نو دغه خبرې به ان شاء الله کوشش کوو بهر حال د غلطۍ گنجائش په هر څه کې نو دې خبرې نه بد الله نه بغواړو چې الله رب عزت مونږه په دې په بیان کې د هر قسم د غلطۍ نه محفوظ وساتي بیا سلورمه خبره نننی درس کې دا ده چې د سیرت نه مونږ سې د کو د سیرت بیان ولیکو بدې کې مونږ ته پاره سدي نو پدې کې مونږ ټول دین زده کو د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه مونږ دین زده کو قران زمونږ دین دی او نبی علیه الصلاۃ والسلام د غدین مونږ ته عملی کړی دی د سیرت د نبی نه مونږ عقیده زده کو او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مخالفینو سره برتاو دي زده کو چې مخالفین چې کوم مخالفینو د عقیده د نبی نو دا غو سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام سلوک څنګه دغه شان د سیرت نمونګه د مسائلو فهم زکو فقه دې زکو د سیرت نمونګه د قران تفسیر زکو ځکه مونږ ته پته لګي چې قران په کم ټیم کې نازلېدو په کم حالاتو کې نازلېدو د قران د شان نزول په اړه کې د سیرت نمونګه زکو او د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت تی مونږ راخلو بیا اوس د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سیرت سره متعلق هغه خبرې چې هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته دراتلو نه مخکې راغلي دي او پای کې د ټولو نړومبنه خبره ده چې د کائنات ابتدا شوه ده الله رب العزت کائنات جوړ کړل ټول نړومبه مخلوقات
الله رب العزت مخ کې وو د الله رب العزت سره څوک شریکو نو صرف او صرف الله وو. وز د ټولو نه مخ کې کم سیز پیدا شوی دی، د کم سیز تخلیق د ټولو نه ړومبی شوی دی. په دې باره کې مختلفې خبرې دي. یوه خبره چې د هغې بنیاد یو موضوعي حدیث دی. موضوعي حدیث هغه حدیث دی چې په خلقو په نبی علیه السلام باندې جوړ کړی دروغ، د هغې څه حقیقت نه. نو یو نظریه پکې دا ده چې د ټولو نه ړومبنی کم څیز چې مخلوق شوی دی نو هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نور دی، او دا په یو موضوعي حدیث کې ذکر شوی دی چې په هغې کې د هغې الفاظ دا دي اول ما خلق الله نوري، د جابر رضی الله عنه حدیث د هغه په روایت سره. او دا حدیث موضوع دی. علماو د حدیث په دې باندې اتفاق کړی چې دا حدیث نبی علیه السلام نه دی بیان کړی، دا خلقو د ځان نه جوړ کړی دی. نو دا نظریه اگر چې بعضی په ضعیف و نور روایتو کې هم خلقو د دې نظریې تایید ذکر کړی دی، خو دا نظریه د کائنات د ابتدا په باره کې دا صحیح نه ده، دا غلطه نظریه ده. دویم قول پکې دا دی چې قلم د ټولو نه مخکې پیدا شوی دی، او دغه شان دریم دا چې د ټولو نه مخکې مخلوق چې دی نو دا عرش دی، او څلورم قول دا چې د ټولو نه مخکې مخلوق دا اوبه دي. خو په دې کې د ټولو نه غوره خبره دا ده چې د ټولو نه مخکني مخلوق دا دوه څیزونه دي، عرش او اوبه. د دې تایید د قرآن نه کېږي. سوره هود کې په آیت نمبر 7 کې د دې خبرې بیان دی، وهو الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام. او الله هغه ذات دی چې اسمانونه او ځمکې په شپږو ورځو کې پیدا کړي دي. وکان عرشه علی الماء، او حالت په دغه وخت کې داسې و چې د الله رب العزت عرش چې دی نو دا د اوبو د پاسه. وکان عرشه علی الماء. نو دا دوه څیزونه دا د ټولو نه اولني مخلوق دي. بیا د دې نه وروستو مخلوق چې دی نو دا قلم دی، او د هغې پسې بیا لوح دی. او چې کله الله رب العزت قلم او لوح پیدا کړو نو بیا قلم ته حکم وکړو ته لیکه. نو قلم ته پوس کې څه شی ولیکم؟ الله رب العزت هر څه د دې نه په اخوا باندې چې څه مخې ته راځي دا ټول هر څه ولیکه. د خلقو تعداد څومره خلق به راځي، د هر یو سړي عمر او د هر یو سړي رزق او د هر یو سړي په باره کې هر قسم تفصیل دا الله رب العزت قلم ته حکم وکړو او دا ولیکلی شو. نو دا ترتیب د مخلوقاتو دی. او په انسان باندې د الله رب العزت د لوی کرم او د مهربانۍ او د شفقت خبره ده چې الله رب العزت د انسان د پاره کائنات ترتیب کو. داسې کائنات، او دا کائنات چې دي زمونږ د ځمکه د هغې په مقابله کې بلکل هېڅ هم نه ده. نن سبا ساینس دا خبرې ثابتوي او د دې خبرې ذکر کوي. او نبی علیه السلام مونږ ته د نن نه 1400 کاله مخکې دا ټول کائنات دا هر څه اووه واړه اسمانونه دا بیا د الله رب العزت د عرش په مقابله کې هېڅ نه دي. د عرش په مقابله کې داسې دي چې په یو میدان کې یو وړوکې غوندې حلقه، یو وړوکې غوندې ګوتۍ سړی ورته وکړي. داسې دا حیثیت د دې د عرش په مقابله کې دی. نو دا الله رب العزت د انسان دپاره د کائناتو ترتیب وکړو او انسان دپاره ځای جوړ کړو، او بیا پکې انسان ووسو. دا د انسان لویه مرتبه ده، او الله رب العزت انسان ته لویه مرتبه ورکړې ده، او چې د دې څوک قدر وکړي، چې د دې مرتبې شکر ادا کړي، او هغه مقصد وپېژني د کوم مقصد دپاره چې د انسان تخلیق شوی دی. بیا د آدم علیه السلام تخلیق، دا خبرې هر یوه خبره چې نه په خپل ځای باندې دنیا شي تفصیل لري. خو چونکې زمونږ اصل مقصد د سیرت بیان دی نو دا خبرې چې دي نو زیات تر دا به په اختصار سره کوو، مخې ته به ځو. آدم علیه السلام د ټولو نه اولنی انسان دی، او زمونږ قرآن او زمونږ نبی مونږ ته دا وایي چې مونږ الله رب العزت د آدم علیه السلام نه زمونږ د پیدایش او د تخلیق سلسله شروع کړې ده. آدم علیه السلام الله رب العزت په خپله پیدا کړی براه راست، او د ارتقا نه ده کړې د نورو څیزونو نه، چې د نورو څیزونو نه دی راوچت شوی یا د نورو مخلوقاتو نه د ترقي کړي
لومبه وړو کې او بیا بل مخلوق شو، بیا بل مخلوق شو، بیا بل په اخره کې انسان شو. داسې نه ده شوی، بلکې الله رب العزت د ټولو نه اولنې انسان چې دی نو دا آدم علیه السلام جوړ کړی. کله چې الله رب العزت اسمانونه او ځمکې پیدا کړي او د آدم د تخلیق مرحله راغله، نو ملائکو ته حکم وکړو د ځمکې د مختلفو حصو نه خاورې راجمع کړي. د ځمکو د مختلفو حصو نه خاورې راوړي او هغه خاوره چې ده په هغې کې د اوبو ګډون وشو او د هغې نه د آدم علیه السلام جسد جوړ شو. د آدم علیه السلام جسم د انسانانو اجسام چې دي دا د ځمکې نه دي. نو په دې وجه باندې د انسان جسم چې دی نو دی په ځمکه باندې خوشحاله دی، په ځمکه باندې خوشحاله. د ځمکې چې څومره ضروریات دي او چې څومره دغه ضروریات پوره کېږي دومره جسم چې دی نو د هغې نه تمتع کوي، جسم په مزه کې جسم د هغې نه مزه اخلي. او د دې په مقابله کې دویم څیز د انسان چې د انسان د وجود حصه ده هغه دی روح د انسان، دا د الله امر دی. نو د انسان د روح تعلق چې دی نو دا د آخرت سره، د عالم آخرت سره، او د خوشحالي په هغې کارونو کې چې کم کارونه د آخرت سره تعلق ساتي. او چې کله انسان صرف او صرف دنیا مقصد جوړ کی جسم خوشحاله، جسم ته مزې میلاویږي، خو د روح خفي، د روح په غټ تکلیف کی، او روح چې دی د دې جسم نه د وتو کوشش کوي. نن سبا ګوره په دنیا کې ډېر شي خلق دي چې هغه هر قسم په موضوع کې دي، خو هر سړی په دې کې دی چې یاره ځان مې مړ کړی، خودکشي مې وکړه. د خودکشیانو ریټ څومره دی نن سبا په دنیا کې؟ هر سړی روان دی په دغه په څه وجه باندې د روح او د جسد په منځ کې چې کوم توازن دی، کم بیلنس دی، هغه خلقو خطا کړی دی. د روح خیال بالکل نشته، د روح د تربیت فکر بالکل نشته، او صرف او صرف جسمانی ضرورت، صرف او صرف د جسم تقاضې پوره کول دي. په دې وجه باندې د انسان ژوند په تنګۍ کې دی. نو آدم علیه السلام چې کله الله رب عزت د هغه جسم تخلیق کو د ځمکې نه، د ځمکې د خاورې نه، او د روح د اچولو مرحله لا نه ورغلې، نو د دې نه مخکې الله رب العزت ملائکو ته ویلو چې فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. کله چې دې بالکل تیار کما برابر کما او بیا پکې روح واچوم، نو بیا به تاسو سجده کوئ. نو ملائکه د الله رب العزت دا حکم منل او د مخکنه، او د الله رب العزت حکم ته هغه غاړه یې خوا، خو ابلیس چې نه دې خبره ته تیار نه. ابلیس د جناتو مشر دی، او ابلیس چې نو دې په دغه وخت کې په کوم وخت کې چې آدم علیه السلام تخلیق کېدو، د مؤمنو مسلمانو د الله اطاعت کو، د الله بندگی کوله، او دې خبره ته تیار نه. دا خیال و چې د ځمکې دا خلافت او د ځمکې دا مرتبه، دا لویه مرتبه چې دا زما حق دی، زه د ټولو نه اوچت یم او زما خدمات سیوا دي او زه زیاتې مرتبه والا یم، نو په کار ده چې دا مرتبه مال راشي. نو چې کله د آدم علیه السلام د جسد جوړ شو، جسم جوړ شو، جسم پروتو، او په هغې کې لا روح نه واچولی شي، نو دی به ورته خوا ته کېدو، دی به ورته اخوا دېخوا کېدو، او د هغې وخت نه د سره د تعلق دا د دشمنۍ یو قسم. په یو روایت کې راځي چې دی په دې جسد کې چې کله دا جسد جوړ شو، نو دا ډډو دننه ده به داسې وټکاو، نو ټانګ به یې کاو، دا دننه ډډو دی پکې دننه ننوتو، او بیا ترې بهر راووتو. نو دا خبره وکړه، وي دا سړی چې دی به کمزوری، ښه به کمزوری، د ده خطا کول به ډېر اسانه کړو. ما ته د خطا کولو وویل، دی به ډېر په اسانه باندې خطا کول. نو د دغې ناکاره نیت او د دغې ناکاره ارادې انجام ورته دا شو چې ازلي بدبخته شو. ابلیس ازلي بدبخته شو چې کله الله رب العزت حکم وکړو بیا د سجدې، نو زه خو نه کوم، زه خو د ده نه غوره یم، زه خو د ده نه زیات مضبوط یم، دی خو کمزوری دی، او دی خو د خاورې نه پیدا دی، او زه خو د اور نه پیدا یم. نو دا د آدم علیه السلام تخلیق چې کله وشو، د هغې وخت نه د انسان سره د شیطان دشمنی ده،
او دا هغه وخت نه شیطان په دې خبره کې دی چې دا زما سره زیاتې شوی دی چې دا سره دا مخلوق پیدا شوی دی او زما ځای دل ورکړی شوی. د شیطان دا کوشش دی چې دا انسان د ځان سره څنګه چې انسان د شیطان د دې انسان په وجه دغه دا خیال دی د شیطان چې د دې انسان په وجه باندې زه بدبخته شویم او دې انسان زه بدبخته کړم، نو وې دې به هم د ځان سره څنګه چې زما ځای جهنم جوړ شوی دی نو دې هم د ځان سره جهنم ته رسوم. نو د شیطان د همیشه نه دغه کوشش دی او د شیطان دغه خیال دی چې انسان په دې خپل وجود کې مشغوله کی، په دې خپل جسم کې، په جسمانی ضرورتو کې، په جسمانی تقاضو کې مشغوله کی او په دې سره د آخرت د کامیابی نه محرومه کی. نو دا د نننی درس عنواناتو د درس کې موږ سوایو د سیرت اهمیت او سیرت ستوي، سیرت نه موږ سیزه کو ټول نه اول سسیس پیدا شو د آدم علیه السلام ابتدایي تخلیق او د ابلیس د بدبختی بیان ان شاء الله به سبا نور درس. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله